پلیت دوزی میکردیم، ریاست انتک گرفتم. در سایه خیرخانه این کار پلیت دوزی را ما میکرد. د افراد به کله هم د موټرو څخه به پلیټونه غلا کول، نو د په یو وړه کاغذ کې خپل نمبرونه به لیکل. مدت 2 ماه میشه جهل فریبکاری کردیت کارت که بر مردم تماس میگرفتم که شرکت بر تو جایزه برآمده. کورنۍ چارو وزارت د جرمونو پر وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست اړوند د انتک تخنیکي او پروتفي ریاست منصوبینو د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ولایت په 11مه حوزه کې 4 تنه د وسایطو د پلیټونو د غلا په تړاو نیولي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د جرمونو پر وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست اړوند د تخنیکي او پروتفي انټک ریاست منصوبینو په یو لړ کشفي عملیاتو کې یو 4 کسیزه د موټر د پلیټونو غله د کابل ولایت د 11مې حوزې مربوطاتو څخه په 28 د 4 د 1440 نیټه نیولې دي چې یاد افراد په خپل جرمونو باندې اعتراف کړی ده او یاد افراد به کله هم د موټرو څخه به پلیټونه غلا کول، نو د په یو وړه کاغذ کې خپل نمبرونه به لیکل او هغه نمبرونه به بیا د موټر په یو جې باندې به سریښ کول. مطلب بیا د هغه نه به وروسته چې کله د موټر یا هغه د پلیټونو صاحب به ورسره په اړیکه کېږي، اړیکه به یې ورسره نیوله، نو په هغه اساس باندې به دوی د پیسو غوښتنه ترې کوله. پلیت دوزی میکردیم دیگه، از ریاست انتک ما را گرفتن دیگه. در سایه خیرخانه این کار پلیت دوزی را ما میکرد. 10 دانه را دوزی کردیم ما. در جرم پلیت دوزی در سایه خیرخانه پلیت دوزی میکردیم و شماره خودم میماندیم، پلیت هم میگرفت، باز به ما زنگ میزد، باز پیسیش هم میگرفتیم، پلیتش پس میدادیم و 5-6 ماه میشه این کار میکنیم. یاد باند هم یو مشهوره باند او په کابل کې داسې جرایم ډېر زیات ترسره کړي ول چې لله الحمد د تخنیکي او پروتفي انټک ریاست د زړورو منصوبینو له طرفه ونیول شول. دغه راز د پروان ولایت د بګرام په ولسوالۍ کې 3 تنه د فریبکارۍ په تړاو نیولي. په دې اړه د انتک پروتفي او کشفي ریاست عملیاتي آمر قاري عمر داسې وایي. په یو لړ کشفي او پروتفي عملیاتو کې 3 نفره هغه باند چې خلکو ته به په مختلفو بهانو او په فریبکارانه ډول به زنګونه کول او ځان به د مخابراتي شرکتونو منصوبین معرفي کول، چې یاد افراد د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ د سیمې څخه نیول شوي دي او په خپلو جرمونو باندې هم اعتراف کړی ده او دوسیه به یې زر تر زره د قضایي ارګانونو سره موږ شریکه کړو. نیول شوی کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی. و مدت 2 ماه میشه جهل فریبکاری کردیت کارت که بر مردم تماس میگرفتم که شرکت بر تو جایزه برآمده و برای محمد یاسین مدت 2 ماه میشه که 10,000 افغانی ارسال کردیم که روزانه 250 افغانی ارسال بیشتر نمیشته، سیم کارت های غیر محصول که راجستر نبود و از طریق شبکه انتک گرفتاری شده.